د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا له کندهار والي سره وکتل. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا کندهار ته خپل سفر په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ سهار ولایت مقام کې له کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا سره وکتل چې په یاد لیدنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث او خبرې وسوې. د لیدنې په پیل کې د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا خوشي وښودله چې د افغانستان اسلامي امارت پر راتګ سره په زرګونه بهرنیو سیلانیانو له بیلابیلو ولایتونو په خاصه توګه له کندهار لیدنه کړې چې په خبره لا هم بهرني سیلانیان لیوال دي چې په کندهار کې له تاریخي او نورو ځایونو لیدنه وکړي او زیاته کړه کندهار کې د خپل ادارې په مټ سیلانیانو ته هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي. ملا خیرالله خیرخوا ویل کندهار ته د خپل سفر موخه همدا ده ترڅو د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له چارو ارزونه ولیدنه وکړي او همدلته د بهرنیو سیلانیانو لپاره د اړوندو ادارو په مټ ښه زمینه برابر کړي چې په خپل خبرو کې د اطلاعات او کلتور ریاست ټول چارې شي او بریالي وبللې او زیاته کړه چې راتلونکي کې یو شمېر مهم کاري پلانونه تر لاس لاندې لري. کندهار والی حاجي محمد یوسف وفا د اطلاعات او کلتور وزیر ته شراغلاس وایه او وروسته یې د مننې ترڅنګ کندهار کې د دوی د کارونو ستاینه وکړه او له هغه وروسته یې د تاریخي ابداتو د ښه ساتنې ترڅنګ غوښتنه وکړه ترڅو کندهار کې د خپل ادارې په مټ ځوانانو ته د فکري، ذهني او علمي پوهې په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي ترڅو د نظام سره څنګ په څنګ ودرېږي او د هیواد په پرمختګ کې خپل مهم رول په سم ډول ادا کړي.